ډېر کلونه وړاندې د غرونو او څنګلونو ترمنځ یو کلی و چې نوم یې جوجوتسو و. دا کلی ډېر شتمن و. د کلی خلک د مال او دولت له پلوه هر څه لرل، خو یوه مهمه خبره پکې نه وه: انسانیت. د کلی خلک به د یو بل مرسته نه کوله. هر سړی به یوازې دا سوچ کاوه چې څنګه له نورو نه زیات شتمن سي. یوه ورځ یو بوده سړی چې خلکو به ورته ارمان بابا ویل د خپل کلی په لور روانو. په لاره کې هغه په ځنګل کې ورک شو. ډېر ساعتونه وګرځېد، ستړی شو، وږی شو او تږی هم شو. وروسته یې د جوجوتسو کلی څراغونه ولیدل او د مرستې په هیله کلی ته داخل شو. ارمان بابا د کلی تر ټولو شتمن سړی، زرار، کور ته ورغی او دروازه یې وټکوله. چې ډېر وږی یم، لږه ډوډۍ راکړه. زه په سختې پیسې ګټم. که هر چا ته ډوډۍ ورکړم زما شتمني به کمه شي. زه له دې ځایه. هغه دروازه بنده کړه او ارمان بابا ناامیده روان شو. وروسته هغه د سکونا کور ته لاړ. بچې لږه ډوډۍ راکړه. سکونا کور ته لاړ او یوازې نیمه ډوډۍ یې راوړه. دا نیمه واخله، خو له دې زیاته نه درکوم که هر چا ته ډوډۍ ورکړم. زه به له نورو غریب شم. ارمان بابا نیمه ډوډۍ واخیسته، خو لا هم وږی و. د کلی په منځ کې یو لوی زور ونه ولاړه وه. ارمان بابا د هغې لاندې کښېناست. اوس سخت تږی شوی و. یو خاري ترې تېرېده. وروره یو ګلاس اوبه راکړه. پیسې لرې؟ نه. بیا اوبه هم نشته. او هغه لاړ. ارمان بابا د ونې لاندې یوازې پاتې شو. د لوغې او تندې له امله یې ساه ورو ورو ودرېده او همغه شپه یې ژوند له لاسه ورکړ. له دې پیښې څو میاشتې تېرې شوې، خو هره شپه له همغې ونې نه عجیبې او دارونکې اوازونه راتلل. کله د ژړا غږ، کله د خندا او کله د چیغو. د کلی خلک سخت ویریدلی وو. یوه تیاره شپه زرار په خپل موټر کې روانو. کله چې د ونې خواته ورسید، موټر یې ناڅاپه بند شو. هغه له موټره راکوز شو. ناڅاپه زورور باد شروع شو. د ونې خاخونه په زور خوځېدل او له ونې نه یوه ویرونکې څړیله راوته. زرار، نن به زموږ حساب برابر شي. ته څوک یې؟ زه د هغه سړي انتقام یم چې تا وږي وشړلو. څړیله پرې حمله وکړه. د زرار یوه زوروره چیغه پورته شوه او هر څه خاموش شول. سهار خلکو د زرار مړی وموند. ټول کلی راټول شو. خلکو یو روحاني مشر راوبله. د هغه نوم عالم بابا و. عالم بابا د ونې ترڅنګ دم شروع کړ. ناڅاپه تیز باد راولوته او هغه څړیله بیا ښکاره شوه. ته څوک یې او ولې دا خلک از زه د ارمان بابا روح یم. ټول خلک حیران ابو حیات دوی بخشلی شه. نه، کله چې زه وږی وم چا مرسته را سره ونه کړه. کله چې زه تږی وم چا اوبه رنګ کړې. کله چې زه مرستې ته اړتیا لرله هر چا راته شا کړه. اوس به زه هره شپه له دوی نه یو کس اخلم. او ناڅاپه ورک شو. عالم بابا، د دې علاج نشته. شسته خو سخت دی. تاسو ټول باید خپل کورونه، خپل شتمني او خپل خوش کلی پرېږدئ. دا ستاسو د بې رحمۍ سزا ده. خلک خاموش شول. څو ورځې وروسته د جوجوتسو کلی بشپړ خالی شو. او وایي چې تر نن ورځې هم د شپې له هغې ونې نه یوه غمجنه اواز راځي. له انسانیت نه لویه شتمني نشته. که کیسه مو خوښه شوه، لایک، کمنت او سبسکرایب ضرور وکړئ. تر بلې دارونکې کیسې پورې الله مو مل شه.